سلامونه وخت په خیر او ستړي مشي د سیسینا مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې فلحال د ټیک جیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. نن درس کې موږ او تاسې د سبنیټینګ په هکله غږیږو پراکټیکل. صحیح ده، په پیکټ ټریسر کې البته ریل ډیوایس خو نشته، خو په پیکټ ټریسر کې موږ او تاسې پراکټیکل غږیږو چې څنګه کولی شو چې سبنیټینګ مخکې ویسو. نن موږ او تاسې په ویلیسم باندې په سبنیټینګ کې موږ په ویلیسم باندې غږیږو چې ویلیسم څخه هدف څه شی دی، موږ څنګه کولی شو چې پراکټیکل هغه استعمال کړو. دلته تاسو وګورئ، دلته موږ سره څو برانچونه دي؟ 4 برانچونه دي. صحیح ده، او یو لین 2 دی، لین 1 دی، لین 3 دی او لین 4 دی. او تاسو ته ما په ویلیسم کې ویلو چې موږ به شروع له هغه برانچ څخه کوو کوم کې چې د هوسټونو شمېر زیات وي. نو په دې کې موږ سره لین 2 دی او د دې هوسټونو شمېر 4 دی، د دې 15 دی، د دې 14 دی او د دې 9 دی. صحیح ده، نو دلته موږ شروع له لین 2 څخه کوو. ښه، لاندې یو څو سټیپونه لیکلي دي. ډیوایډ د 192 او 128.5.0/4 network into smaller parts or subnets for each line. صحیح ده، وی دا په مختلفو لاینونو باندې څنګه کړی دغه نیټورک وویشئ. also include a small network for the connection between R2 and R1. we also include small network for the connection between R1 and R2. وی د R1 او R2 ترمنځ هم کنیکشن برابر کړی چې هغې ته موږ چې ویلو پوینټ ټو پوینټ نیټورک موږ دې ته ویلو R1 او R2 ترمنځ. صحیح ده، give the first usable IP address in each subnet to PC. وی PC هر یو PC ته first usable address ورکړي. give the last usable IP address in each subnet to the router. او هر یو راوټر ته مربوطه چې چا ورکړی last usable IP address ورکړی. set up static route on each router so that all PC can take each other. it mean ping each other. صحیح ده، او همدارنګه static route هم په دې باندې څنګه کړی set up کړی تر څو یو بل PC څنګه کړي یو بل ping کړي. که چېرته static routing موږ ونه کړو نو یو بل PC د یو برانچ څخه په بل برانچ کې نشي ping کولی. زه به static route باندې دومره خبرې نه کوم دلته، ځکه چې موږ دا نه دی لوستی، یوازې کنفیګریشن کوم او سټیټیک راوټ زه تاسو ته راتلونکي ته پرېږدم. صحیح ده، ښه، اوس راځو د دې لپاره چې موږ او تاسې په لین A کې 4 هوست ضرورت دی. نو موږ څنګه کولی شو دا 4 هوست په ویلیسم باندې څنګه کړو، کنفیګر کړو. نو د دې لپاره موږ کوم پریفکس لینک ته ضرورت لرو، همدارنګه څه ډول فرست یوزیبل IP ادرس ته ضرورت لرو، څه ډول لاست یوزیبل IP ادرس ته ضرورت لرو. نو د دې لپاره دلته ما یو ډاکومنټ تاسو ته اچولی. نو دغه ډاکومنټ په دې ډول دی، تاسو وګورئ د لین څه شي لپاره. نو دغه ډاکومنټ په دې ډول دی، دا تاسو وګورئ. ښه، ډاکومنټ په دې ډول دی. موږ سره لین 1 دلته ما ورکړی دی، خو هغه لین 2 دی. صحیح ده، البته په نوم کې غلطي شوې ده. لین 1 کې 4 هوست ته ضرورت دی او دلته موږ څه کوو، 15 بیټ آن کوو. صحیح ده، کله چې موږ تاسې 15 بیټ آن کړو نو دلته موږ سره 126 یوزیبل IP ادرس څنګه کېږي، رامنځته کېږي. صحیح ده، نو 126 یوزیبل IP ادرس رامنځته کېږي. موږ سره دلته 4 بیټونه څنګه دي موجود دي. که چېرته موږ د دې لپاره 26 بیټ آن کړو، موږ سره بیا هغه 2 IP ادرسز موجود دي، خو هغه زموږ لپاره مهم نه دی. صحیح ده، ځکه 2 او 4 ترمنځ 2 IP څنګه دي فرق دی. نو د دې لپاره موږ مجبور یو چې 15 بیټ آن کړو، 26 بیټ لاړ نشو. ښه، د دې لپاره د 4 د لین 2 لپاره البته چې 4 هوست دي، د دې لپاره موږ ګوره دې کې ما چیک کړی ویلیسم مې مخکې وړی دی. صحیح ده، تاسو هم تېر درسونه در سره تعقیب کړئ، ویلیسم پکې بشپړ ډول باندې مخکې یوسئ. صحیح ده، 192.168.5.0 ID 192.168.5.0.1 start IP او همدارنګه 192.168.5.126 end IP او 192.168.5.120 براډکاسټ IP ادرس دی. ښه، دلته به تاسو څه کوئ، سټارټ IP ادرس به په لومړي PC کې تاسو ورکوئ او end IP ادرس به تاسو څه کوئ په مربوطه تشي کې ورکوئ، مربوطه راوټر کې، مطلب دا ډیفالټ ګیټ وی ده، هلته به تاسو ورکوئ. او سبنیټ ماسک کې هم در سره یاد ساتئ چې هغه پای کې 128 دی. ښه، اوس راځو همدغه موږ او تاسې په څه شي باندې وړو، مخکې وړو په R1 باندې مخکې وړو. صحیح ده، ښه، را به شو او په R1 باندې به دغه خپل اپریشن څنګه کړو، مخکې یوسو. خو یاد دې وي چې په R1 باندې دا موږ اپریشن مخکې وړو، خو د لین 2 لپاره. صحیح ده، هلته ما ورته لین 1 لیکلی، نو زه راځم او د R1 ته داخلېږم. صحیح ده، او انیبل او کنټي او اوس همدغه انټرفیس داخله کوي. انټرفیس کېږي د نیټ 0/0/1 دی. صحیح ده، او بیا ورته لیکم IP ادرس. کله چې مې IP ادرس ورته ولیکل 192.168.5
او له هغې نه وروسته به موږ او تاسې په دې ځای کې لاست یوزیبل آی پي ادرس ورکوو. صحیح ده. د کوم یو لاست یوزیبل آی پي ادرس به ورکوئ؟ دلته به تاسې دغه لاست یوزیبل آی پي ادرس ورکوئ. صحیح ده. دلته وګورئ لاست یوزیبل آی پي ادرس. صحیح ده. یا اینډ آی پي ادرس 126. صحیح ده. ښه، زه به راشم او بیرته همدې راوټر ته داخل شم او دلته به زه ورته ولیکم چې 126. اوس به د دې مربوطه سبنیټ ماسک تاسې په دغې لین 2 په R1 کې څه کړئ؟ د لین 2 لپاره په دغې R1 کې به تاسې مربوطه سبنیټ ماسک ورته وټاکئ. صحیح ده. 255.255.255.126 شو کنه. کله چې بیډ ماسک کوم ځای کې مونږ غلطي کړې ده وایي چې بیډ ماسک ښه دا 126 نه دی، البته 128 ځکه لومړی بیټ ان دی. صحیح ده. نو 15 بیټ ان دی کنه. دا به مونږ څنګه کړو؟ 128. ښه، مهمه دا ده چې دا تاسو دغه انټرفیس اپ کړئ، بیا په پای کې تاسو ته په پینګ کې ستونزه پیدا کړي. صحیح ده. اوس راځو پی سی 1 ته داخلېږو، د لین 2 پی سی 2 ته داخلېږو. صحیح ده. او دلته به موږ او تاسې په آی پي کنفیګریشن باندې کلیک وکړو. دلته ما مخکې یو څه کنفیګریشن ترسره کړی دی، دا به زه وران کړم تر څو تاسو ته ستونزه نه وي. صحیح ده. نو زه به دلته فرست یوزیبل آی پي ادرس ورکړم. صحیح ده. 192.168.5 او له هغې نه وروسته 1. صحیح ده. دلته خو دا ډیفالټ سبنیټ ماسک یا خو دلته موږ مربوطه سبنیټ ماسک ورکوو چې هغه موږ سره 128 شو. ښه، اوس راځو ډیفالټ ګیټ وی کې به موږ د دغې راوټر ګیټ وی ورکوو چې دې ته موږ کومه اساین کړې وه 192.168.5 او له هغې نه وروسته مربوطه ګیټ وی موږ څه شی ورکړې وه؟ فکر کومه چې هغه 126 وه. صحیح ده. نو 126 وه. 126 وه. صحیح ده. نو اوس راځو د دغې لین 1 کار خو خلاص شو. داسې به چل وکړئ، په دې کې به تاسو لاست آی پي ادرس ورکړئ، په دې کې به فرست یوزیبل آی پي ادرس او د دغې R1 ګیټ وی ورکړئ. صحیح ده. له هغې نه وروسته موږ او تاسو راځو لین 1 لا، ځکه دویم دا شروع کوو چې دلته موږ سره څه شی دي؟ دلته موږ سره 45 هوسټ یا 45 پیس یا دلته 4 نو د 9 څخه وروسته به موږ دا شروع کوو. نو د دې لپاره هم ما سره ډاکومنټ دی، په دغې ډاکومنټ باندې به څنګه کړو؟ تاسو موږ او تاسې خپل اپریشن مخکې لاړ شو. ښه، د لین 1 لپاره 45 هوسټ چې کوم دي د هغې لپاره سبنیټ ماسک دا دی او همدارنګه په دې کې څرنګه چې په دې کې موږ سره 45 پی سي ته ضرورت دی، نو دې لپاره موږ 26 بیټ آن کړو. کله چې 26 بیټ آن کړو موږ سره 2 یوزیبل آی پي ادرس لاسته راځي، تقریبا چې ورسره مساوي دي. صحیح ده. او د دې آی ډي دا ده او همدارنګه ګوره دا سټارټ آی پي ادرس دی چې دا موږ په پی سي کې ورکوو، دا اینډ آی پي ادرس دی دا موږ راوټر کې ورکوو، دا براډکاسټ دی. صحیح ده. اوس راځو او همدغه اپریشن په راوټر کې موږ څنګه کوو؟ مخکې وړو د لین 2 لپاره. صحیح ده. د لین 2 لپاره اوس همدغه اپریشن په د لین 1 لپاره همدغه اپریشن اوس موږ په راوټر کې مخکې وړو. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/0 دی، فکر کوم 0/0 دې طرفه. صحیح ده. او له هغې نه وروسته به تاسې دلته په دې راوټر کې او ورکړئ لاست یوزیبل آی پي ادرس 192.168.0.5 دی، البته زه موږ په 0 مخته شوي یو .5 او موږ به تاسې لاست یوزیبل آی پي ادرس دلته څه یو لاست یوزیبل آی پي ادرس دلته موږ سره او اینډ آی پي ادرس 190. نو هلته به هم موږ او تاسې څنګه وکړو؟ همدغه آی پي ادرس ورته ورکړو. صحیح ده. چې لاست یوزیبل آی پي ادرس د دې غټ شو 190 او مربوطه سبنیټ ماسک 255.255 او دا 255.100 او څه شو تقریبا 192 راځي. صحیح ده. چې تاسو ورته حساب وکړئ 192 راځي او له هغې نه وروسته به زه دا نو شټ ډاون کړم او بیا ورته ولیکم چې ډو شو آی پي انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/0/2 دی، فکر کوم 0/0. صحیح ده. نو دلته وګورئ مربوطه آی پي ادرس څنګه دی؟ ښه ساين شوی دی. صحیح ده. اوس به موږ تاسې راشو په پی سی 1 باندې به همدغه اپریشن لکه څنګه موږ په پی سی 2 باندې مخکې ویو همدارنګه په دې باندې هم خپل اپریشن څنګه کړو مخکې ویسو. البته لاړ به شو آی پي کنفیګریشن دلته ما تیار الریډي مخکې پریکټس کړی دی او زه به دا وران کړم. صحیح ده.
زه به دلته ولیکم دلته به زه فرست یوزیبل آی پی ادرس د لین 1 لپاره به زه فرست یوزیبل آی پی ادرس ورکوم. صحیح ده. نو موږ سره فرست یوزیبل آی پی ادرس دلته څه شو؟ دلته موږ سره فرست یوزیبل آی پی ادرس 129. صحیح ده. نو زه به هلته هم همدغه 129 څنګه کړم؟ اساین کړم. زه به ورته ولیکم چې 192.0.5.5.129 او مربوطه سبنیټ ماسک به دلته زه چینج کړم څو ته؟ زه به دلته چینج کړم 192 ته. صحیح ده. 192 ښه. اوس به راشم او په دغې ډیفالټ ګیټوی کې به زه لاست یوزیبل آی پی ادرس یا د R1 هغه ګیټوی زه ورته اساین کړم کوم چې ما د لین 1 لپاره په R1 کې څنګه کړه؟ اساین کړه. صحیح ده. چې هغه عبارت د 192.5.190. ښه. اوس خو موږ سره د لین 1 او د لین 2 اپریشن ختم شو. اوس راځو لین 3 له. د لین 3 لپاره هم ما سره دلته خپل ډاکومنټ دی او په دې ډاکومنټ باندې به مخکې لاړ شو. خو د لین 3 لپاره هم موږ سره همدغه آی پی ادرس دی او په دې کې موږ 28 نه بلکې 28 بیټ آن کړی دی. صحیح ده. 28 چې موږ آن کړو هغه نه برابرېده. کله چې مو 28 بیټ آن کړ نو 14 هوسټ ته ضرورت و. نو 14 هوسټ مطلب 14 آی پی ادرس ته ضرورت و. نو موږ سره 14 آی پی ادرس څنګه کړو؟ لاسته راغله. ښه. د دې لپاره هم لاست یوزیبل آی پی ادرس 216 او فرست یوزیبل آی پی ادرس موږ سره څه شو؟ 193. اوس راځو لاست یوزیبل آی پی ادرس په R1 کې اساین کوو او فرست یوزیبل آی پی ادرس په PC کې اساین کوو. صحیح ده. ښه. R2 کې البته صحیح ده. زه به راشم او په لین 3 لپاره به خپل اپریشن مخکې یوسم. صحیح ده. انیبل کنفټي انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 ده 0/1 او آی پی ادرس 192.168.5 او څو 200 فکر کوم او لاغې نه وروسته به موږ تاسې مربوطه سبنیټ ماسک ورته ورکړو. صحیح ده. 240. ښه. کله چې مو دا ورکړو نو زه به ورته ولیکم چې نو شټ ډاون تر څو بیا موږ ته وروسته ستونزه میلاو نه شي او لاغې نه وروسته به زه PC3 له راشم او فرست یوزیبل آی پی ادرس به په دې کې زه څنګه کړم؟ اساین کړم. صحیح ده. نو زه به راشم PC3 له او دلته ما تیار مخکې کنفیګریشن کړی دی خو بیا به هم زه داسې ته ولیکم 192.168.1.193. صحیح ده. 193 او د دې مربوطه سبنیټ ماسک همدغه دی او همدارنګه دا د هغه راوټر ګیټوی ده چې مخکې موږ تاسې څنګه کړه په دغه R2 کې څنګه کړه؟ اساین کړه. نو تاسې به هم په همدې ډول خپل اپریشن مخکې یوسئ. ښه. اوس راځو او د R2 باندې د لین 4 لپاره چې وروستی دی موږ سره وروستی نه بلکې څلورم دی بیا پوینټ ټو پوینټ هم موږ سره پاتې دی په دې باندې به خپل اپریشن مخکې یوسئ. صحیح ده. زه ورځم او په همدغه ګیګا ایترنیټ 0/2 انټرفیس ته داخله کوم. انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/2 IP8 192.168.5. ښه. اوس له دې نه وروسته ځو موږ ډاکومنټ او دلته موږ څه ورکوو؟ لاست یوزیبل آی پی ادرس ورکوو. موږ ډاکومنټ له راغلو او راځو لین 4 لپاره به موږ تاسې 9 هوسټ دي او په دې کې موږ 28 بیټ هم په همدغه کې موږ عین کړی دی ځکه موږ سره په 14 نیټورکونه کې جوړیږي نو په دې خاطر باندې موږ چې 9 هوسټ د 14 هوسټ په منځ کې راځي نو موږ له دې څخه 28 بیټ څخه استفاده وکړه. د دې لاست یوزیبل آی پی ادرس موږ سره 222 او فرست 209. نو زه به لاړ شم او هغلته به همدا څنګه کړم؟ اساین کړم. صحیح ده. 209 بیا 255.255.255 ډاټ 200 او څو څلوېښت. دلته لږ مشکل شته دا موږ 222 کړو ځکه دلته موږ سره لاست یوزیبل آی پی ادرس موږ سره څه دی 222 دی. صحیح ده. نو موږ دا 209 په چیش کې اساین کوو. 209 چې دا موږ سره فرست یوزیبل آی پی ادرس دی نو دا موږ په چیش کې اساین کوو. دا موږ په PC کې اچو. صحیح ده. نو دا به ورته زه 222 کړم او 255.255.255.240 او دا به څنګه کړم؟ نو شټ ډاون بیا به اگزیټ کړم. ښه. اوس راځو چې دا هم د څلور واړه لینونه موږ ترسره کړو. اوس د پوینټ ټو پوینټ د دوه روټرو ترمنځ کنیکشن څنګه کړو برابرو. صحیح ده. چې په دې کې به زه د R1 لپاره فرست یوزیبل آی پی ادرس او R2 لپاره موږ لاست یوزیبل آی پی ادرس اساین کوو. خا د دې لپاره هم ما سره دلته یو غشته ده
پوینټ ټو پوینټ کنیکشن لپاره مونږ 13 او 11 بیټ څخه استفاده کوو، خو دلته زه له 13 بیټ څخه استفاده کوم. او د دې سب نت ماسک مې سره دا دی او دې کې د دې لپاره ګورئ مونږ سره دغه 10 او 11 کوم بیټونه چې ان کېږي دا عموما د پوینټ ټو پوینټ کنیکشن لپاره څنګه کېږي ان کېږي او همدې لپاره مونږ استعمالو ده. نو دلته به مونږ تاسې فرست یوزیبل آی پی ادرس په دې کې د تیش لپاره استعمال کړو د R1 لپاره او لاست یوزیبل آی پی ادرس به مونږ تاسو لپاره استعمال کړو د R2 لپاره. په دې کې مونږ سره همدغه 2 آی پی ادرس دي. صحیح ده؟ نو ورځو اوس همدغه فرست یوزیبل آی پی ادرس چې کوم دی 240 څخه وروسته 215 چې د پی سي کې استعمال کوو، 220 څخه وروسته 216 چې دا موږ په R1 کې استعمال کړو. صحیح ده؟ نو زه راځم او په دې R1 باندې کلیک کړم او له هغې نه وروسته په دې R1 باندې چې مې کلیک وکړو زه راځم او همدغه فرست یوزیبل آی پی ادرس زه په هغه کې اساین کوم R1 کې او لاست یوزیبل آی پی ادرس زه په څه کې کوم R2 کې اساین کوم. صحیح ده؟ نو زه ورته لیکم چې آی پی انټرفیس د خو باید زه داخل شم ګیګا د نت 0/2. صحیح ده؟ او له هغې نه وروسته آی پی ادرس 192.168.5. فرست یوزیبل آی پی ادرس موږ سره 240 څخه وروسته چې 225. صحیح ده؟ 225 او به د دې مربوطه سب نت ماسک چې و موږ سره هغه 252 په اخره کې. صحیح ده؟ نو 255.255.255.252. صحیح ده؟ او دا به زه انټر کړم. اوس راځم او دا به هم زه نو شټ ډاون کوم چې بیا سره په پینګینګ کې مرسته ستونزه پیدا نشي. بیا به زه راشم R2 په دې کې به لاست یوزیبل آی پی ادرس اساین کړم. صحیح ده؟ انټرفیس ګیګا د نت 0/0/0 او له هغې نه وروسته آی پی ادرس 192.168.5. کله چې مو لومړی یوزیبل آی پی ادرس اساین کوو اوس په R2 کې مونږ لاست یوزیبل آی پی ادرس څنګه کوو اساین کوو چې هغه مونږ سره 200 وروسته 226 دی. صحیح ده؟ ما تاسو ته ویلو په دې کې مونږ 2 آی پی ادرس یوازې اساین کولی شو او بیا مربوطه سب نت ماسک څنګه کوو اساین کوو .252. صحیح ده؟ او دا به زه څنګه کړم انټر کړم او دا به هم زه نو شټ ډاون کړم. ښه دا پوینټ ټو پوینټ او همدارنګه دا نور لین 1 لین 2 لین 4 کې مو خپل اپریشن ترسره کوو. ویډیو په دقیق ډول وګورئ ځکه دا موږ سره د تیرو 3 ویډیوګانو نه جوړ دی. نو اوس راځو تیشه کوو سټیټک راوټ در سره کوو. صحیح ده؟ تر څو د دې طرف ته خلک له دې طرف ته خلکو سره څنګه وکړي کنیکشن یا کمیونیکیشن وکړي. نو زه سټیټک راوټ کې دومره خبرې نه کوم ځکه دا زموږ راتلونکی لیکچر دی. یوازې دلته تاسو ته په دې باندې زه خپل اپریشن څنګه کوم تر سره کوم. ښه زه به اوس راشم او لومړی به په R2 باندې کلیک وکړم او دې طرف نه به زه سټیټک راوټینګ تر سره کړم تر څو دا طرف خلک له دې طرف خلکو سره څنګه وکړي کمیونیکیشن وکړي. صحیح ده؟ نو زه به ورته ولیکم چې آی پی راوټ دا د موږ سره د چې شي کمانډ دی د سټیټک راوټ کمانډ دی او زه به ورته ولیکم 192.168.5 او له هغې نه وروسته به د دې طرف همدغه آی پی ادرس ورته ولیکم چې 128 بیا مربوطه سب نت ماسک به ورته ولیکم او سب نت ماسک تقریبا چې 192 بیا به اوس د دغې طرف نه موږ او تاسې د دې طرف آی پی ادرس ورته ولیکو تر څو کمیونیکیشن یو بل سره برابر کړي 192.168.5.225. خام کله چې مو دا ورته ولیکل او له هغې نه وروسته موږ او تاسې راځو په دې بل طرف باندې. نو زه به ورته ولیکم چې آی پی راوټ. صحیح ده؟ او له هغې نه وروسته 192.168.5.0. صحیح ده؟ او مربوطه سب نت ماسک به ورته ولیکم او له هغې نه وروسته 128 او د دې طرف ته آی پی ادرس دلته به ګورئ تاسې تر څو دا طرف له دې طرف سره کمیونیکیشن وکړي تاسو به دې ځای کې څه ورکوئ مربوطه آی ډي به ورکوئ. سټارټ آی پي او سټارټ آی پي او اینډ آی پي به نه ورکوئ مربوطه آی ډي آی ډیانې به دلته تاسو ورکوئ تر څو آی ډي خو ټول نیټورک لپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ آی ډي ده که نه نو دلته به تاسو څه شی ورکوئ آی ډیانې ورکوئ. خو څه هم دا موږ په سټیټک راوټینګ کې لولو دې کلم ډېر مو وارخطا کېږئ انشاءالله. ښه اوس وله ورکوو چې شی د دې طرف نه آی پي ادرس موږ ورته ورکوو چې 192.168.5.225 څو 225 بیا ورته لیکم چې دوشو آی پی تیشه آی پی راوټ. صحیح ده؟ آی پی راوټ کله چې ما ورته ولیکل نو دلته وي 2 سټیټک راوټ دی. د هر راوټر باندې موږ دلته 2 سټیټک راوټینګ لرو. صحیح ده؟
چې دې طرف نه دي. صحیح ده. اوس راځو موږ تاسې په R1 باندې هم همدغه اپریشن څنګه کو مخکې وړو. ښه زه به ورته ولیکم چې IP راوټ او 192.168.5 ډاټ 192 او له هغې نه وروسته موږ تاسې مربوطه سبنیټ ماسک ورته ولیکو څو دی 240 دی. صحیح ده. او د دې نه وروسته د دې طرف IP ادرس به موږ تاسې ورته ولیکو بلکې ID به ورته ولیکو 192.168.5 او له هغې نه وروسته 226. ښه اوس په بل طرف باندې موږ تاسې د لین 4 لپاره صحیح ده د لین 4 لپاره به اوس خو مو دا اپریشن مخکې وو اوس به دا د لین 4 لپاره څنګه کړو مخکې ویسو. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې IP راوټ او 192.168.5 ډاټ 208 د دې مربوطه ID به 255.255.255.200 ښه بیا د دې طرف نه د لین 4 لپاره اوس موږ د دې طرف نه IP ادرس واخلو 192.168.200. ښه اوس راځو پینګینګ تر سره کوو چې آیا په اوس دغه اپریشن چې موږ تر سره وشو او یا هم ونه شو. ښه زه راځم د PC2 نه PC3 پینګ کوم. اول د دې IP ادرس ګورم چې د دې IP ادرس څه 193. صحیح ده. نو زه راځم د PC3 نه څنګه کوم پینګینګ تر سره کوم. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې پینګ 192.168.5.193. ښه کله چې دا ما ولیکل نو دا څنګه شو پینګ شو. همدارنګه له دې طرف نه هم غواړم چې دا طرف پینګ کړم چې څنګه کیږي پینګ کیږي او یا نه. نو زه ورته لیکم پینګ 192.168.5.193. ښه نو دا طرف هم د دې ځینه پینګ شو. نو زموږ ستاسې اپریشن په سم ډول تر سره شو. ښه هدف د دې نه څه و؟ هدف دا و چې موږ تاسې دلته VLSM کنفیګر کړه. صحیح ده. په راوټر په R1 او R2 باندې موږ تاسې د مربوطه لاینونو لپاره لاست یوزیبل IP ادرس اساین کو او د مربوطه PCs لپاره مو فرست یوزیبل IP ادرس اساین کو. بیا مو دلته پوینټ ټو پوینټ کنیکشن څنګه کو تر سره کو. صحیح ده. چې هغه موږ سره یو دیشم او یو دیشم بیټ څنګه کې کولی شي له هغې د دې لپاره کار وکړي. صحیح ده. لږ هغه ډاکومنټ وګورئ هغه مې درته اچولی و. بیا مو سټیټک راوټینګ تر سره کړه. صحیح ده چې دا موږ راتلونکي کې ولولو او په پای کې مو څنګه کړه پینګینګ تر سره کړه. نو ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ، ویډیو له اړوند د پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ تر څو خبر اوسي چې په ټیکجیني یوټیوب چینل باندې د سیسینې مکمله برنامه شروع شوې ده. کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. په بل لیکچر کې چې زه عادل صادق له تاسو سره حاضرېږم. تر هغې مو په لحاظه لفظ سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.